آیا د یوټیوب څخه پیسې ګټل رښتیا دي که هسې یوه اوازه ده؟ یوټیوب ولې موږ ته پیسې راکوي؟ البته ډالر. په یوټیوب کې موږ ته د 1000 ویوز یا 1000 لیدونکو په سر څومره ډالر راکول کېږي. کله چې موږ په یوټیوب کې پیسې وګټو، څنګه کولای شو دا پیسې ترلاسه کړو؟ یعنی څنګه یې ترې راواخلو؟ آیا موبایل مو داسې ټک وهو چې د یوټیوب څخه پیسې راوځي که بله لاره شته؟ او بله مهمه او اړینه خبر دا چې دا مهمه خبر چې زه پوهیږم ستاسو سره به دا پوښتنه پیدا کیږي، هغه به د ویډیو په وروستیو شیبو کې درته ووایم. السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ. زه فضل باري ریان یم. نن تاسو ته غواړم د یوټیوب څخه د پیسو ګټلو په هکله معلومات درکړم. د هر څه د مخه زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نور ګټور معلومات تر تاسو در ورسیږي. ګټور ځکه ورته وایم ځکه چې زه هیڅ کله عبث یا بې ګټې ویډیو نه جوړوم. نو کله چې تاسو زما یوټیوب در سره سبسکرایب کړئ، نو چې څنګه زه یوټیوب ته ویډیو پورته کړم، په داسې حال کې چې تاسو یوټیوب خلاص کړی هم نه وي، خو بیا به هم تاسو ته یو نوټیفیکیشن راشي چې دې کس بله نوې ویډیو هم پورته کړې ده. نو دوستانو سبسکرایب مو کو. که چا سبسکرایب کړی وي نو نړۍ مننه. را به شو خپل مطلب ته. لومړی، آیا د یوټیوب څخه پیسې ګټل رښتیا دي که دا هر څه دروغ دي؟ زما ځواب تاسو ته دا دی چې دا هر څه رښتیا دي. هو، د یوټیوب څخه پیسې ګټل رښتیا دي او هر څوک چې د شرایطو وړ وي کولای شي پیسې وګټي، البته ډالر وګټي. ګرانو دوستانو، تاسو ته به معلومه وي چې نور کسان څومره زحمت وباسي، ټوله ورځ ضایع کوي، تکلیفونه وباسي ترڅو یوټیوب ته ویډیو پورته کړي. دا خلک خو لیونیان نه دي چې پرته له ګټې دا هر څه وزغمي او په ډیر مشکل یوه ویډیو جوړه کړي او ټوله ورځ هم ضایع کړي. تاسو ته بهرني یوټیوبران نه مثال کوم، راځئ خپل یوټیوبران وګورو چې مایک په لاس کې نیولی وي او په خورا ستونزو سره راپور راټولوي او د مختلفو خلکو سره مخ کیږي او حتی کله کله ډیر ځورول کیږي. د خلکو د تون غبرګون سره مخ کیږي. مثلا تاسو په تیرو ورځو کې یو یوټیوبر لیدلی وي چې د صدیق افغان سره غواړي مرکه وکړي، خو څنګه د صدیق افغان د تون غبرګون سره مخ کیږي؟ ډیری یوټیوبران شته چې په ورځنیو کارونو کې د راپور په راټولولو کې همداسې له ستونزو سره مخ کیږي، خو ټول نه غواړي هر څه په ویډیو کې له تاسو سره شریک کړي. دا خبرې مې تر دې وکړې چې د یوټیوب څخه پیسې ګټل شونې دي او تاسو هم کولای شئ پیسې وګټئ. خو هو، د پیسو ګټل په هره لاره کوي، خو اسانه کار نه دی. دویم، یوټیوب ولې موږ ته په ویډیوګانو باندې پیسې راکوي؟ او زموږ په ویډیوګانو کې داسې څه شته چې یوټیوب ته یې پورته کړو او پر سر یې موږ ته پیسې راکول کېږي؟ آیا پیسې پې تاوان دي که بله خبره ده؟ دوستانو، تاسو به په یوټیوب کې ځینې وخت ویډیوګان لیدلی وي چې د ویډیو لیدلو په وخت کې یو اعلان د ویډیو مخې ته راشي. د همدې اعلان یا تبلیغاتو په سر هغه کس ته چې دا ویډیو یې جوړه کړې ده پیسې ورکول کېږي. بل مثال، که تاسو یوه ویډیو جوړه کړئ او یوټیوب ته یې پورته کړئ، نو کله چې نور کسان ستا دغه ویډیو وګوري، نو کله چې دوی ته ستا د ویډیو د لیدلو پر مهال اعلان مخې ته ورشي، په همغه اعلان تا ته پیسې درکول کېږي. ځکه چې همدې اعلاناتو ستا د ویډیوګانو وخت ضایع کړی دی، نو ځکه به تا ته هم لږ پیسې درکړل شي. دریم، کله چې مونږ یوټیوب ته ویډیو پورته کړو او زمونږ ویډیو 1000 لیدونکي ولري، نو مونږ ته څومره ډالر راکول کېږي؟ یا په 1000 ویوز باندې په اوسط ډول څومره درآمد لرلی شو؟ دوستانو، که یې لنډه درته ووایم، په افغانستان کې په اوسط ډول کیدای شي په 1000 ویوز باندې 1 یا 1.5 ډالر ګټه درکړي، خو بیا هم دا درآمد یا ګټه تاسو تر ویډیوګانو پورې فرق کوي. هغه دا چې کله چې تاسو اوږده ویډیو پورته کړئ، شاید لږ څه درآمد یې ډیر وي نظر هغه ویډیو ته چې لنډه وي. او بل په بهر هیوادونو کې کیدای شي په 1000 ویوز یا 1000 لیدونکو باندې تر 4 ډالرو هم ورکړي، ځکه هلته اعلانات زیات وي نظر افغانستان ته. په بله طریقه کې درته ووایم، په افغانستان کې په 100,000 لیدونکو باندې تاسو ته 100 او یا د 100 ډالرو څخه زیاته ګټه درکول کېږي. افغاني یوټیوبران چې لږ څه مشهوره دي، تاسو به هم لیدلی وي، دا کسان په یوه اونۍ کې 3 یا 15 زره ډالر ګټي. ډیره ګټه ده. څلورم،
ښه که دا هر څه رښتیا وي پیسې هم وګټو نو دا پیسې به څنګه د یوټیوب څخه را اخلو څنګه یې جیب کې کیږدو دوستانو د یوټیوب څخه په مستقیمه توګه موږ نشو کولای چې پیسې ترلاسه کړو لومړی موږ باید اډسنس اکاونټ جوړ کړو چې د یوټیوب سره یې وصل کړو په خواشینۍ سره به درته ووایم چې په افغانستان کې موږ نشو کولای اډسنس جوړ کړو او پیسې ترلاسه کړو په دې کې ایران هم شامل دی چې اډسنس اکاونټ نه پکې جوړیږي موږ باید په بهر هیواد کې چې د شرایطو وړ وي لکه نور آسیایي هیوادونه استرالیا اروپایي هیوادونه امریکا کاناډا که په دې هیوادونو کې د خپل کور غړي یا هم یو نږدې دوست ولرو چې د هغه په نوم اډسنس اکاونټ جوړ کړو د جوړولو طریقه به خیر زه تاسو ته بیا وروسته در وښیم په نورو ویډیوګانو کې باید موږ د دې کسانو په نوم باندې چې د موږ د کور غړی وي یا دوست وي یو اډسنس اکاونټ جوړ کړو ښه کله مو چې په بهر هیواد کې د خپل ورور یا دوست په نامه اډسنس اکاونټ جوړ کړو نو د یوټیوب سره به یې وصل کړو دا اډسنس اکاونټ څنګه جوړ کړو د یوټیوب سره وصل کیږي خو دا هم کافي نه ده ځکه بیا هم موږ نشو کولای چې د اډسنس اکاونټ څخه پیسې راوباسو موږ باید د همدغه شخص په نوم چې اډسنس یې جوړ کړی دی د همغه شخص بانکي اکاونټ په هم ورسره وصلوو کله چې زموږ په اډسنس کې ډالر تر 100 او یا هم تر 100 واوښتل نو اتومات همغه بانکي اکاونټ ته ځي نو کیدای شي تاسو په بستره کې پراته یې او زنګ درته راشي چې وروره ستا یوټیوب دومره پیسې ګټلې او زما بانک ته راغلي دي څنګه وکړم در ویې که نه نو دا به وي خوشحالي واه واه که تر دې ځایه مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو حتما در سره لایک کړئ 5 هغه مهمه خبر چې په لومړیو کې مې درته ویلي وو هغه دا دی چې اوس به ستاسو په ذهن کې دا راځي چې په یوټیوب کې ښایي دومره پیسې ګټل کیږي موږ هم غواړو یوټیوب چینل جوړ کړو نو اوس پوښتنه دا ده چې سمدلاسه په ګټه راتللی شو که کوم شرایط لري هو دوستانو ستاسو یوټیوب باید مونېټایز شي مونېټایز دا معنا چې ستاسو یوټیوب باید د پیسو ګټلو هغه ټول شرایط پوره کړي خو شرایط یې ډیر سخت نه دي زه یې درته وایم د یوټیوب د مونېټایز لپاره تاسو باید لومړی 1000 سبسکرایب پوره کړئ او بل تاسو باید 4000 واچ ټایم هم په یو کال کې پوره کړئ یعنی د یو کال نه کم یا 4000 ساعته ستاسو ویډیوګانې وکتل شي او د یوټیوب لوکیشن مو هم بل هیواد ته واړوئ یعنی لوکیشن مو د افغانستان او یا ایران نه وي نو کله مو چې دا شرایط پوره کړل ستاسو یوټیوب په ګټه راشي یعنی مونېټایز بشي او بیا اډسنس ورته جوړ کړئ او بانکي حساب ورسره وصل کړئ او ویډیوګانې ورته جوړ کړئ باید ښې ګټورې ویډیوګانې جوړ کړئ داسې ویډیوګانې جوړ نه کړئ چې خدای نخواسته ستاسو له مرګ وروسته ستاسو لپاره عذاب وګرځي او خلک په ګناهونو کې اخته کړئ ښه دوستانو اوس به راشو دې ته که اوس یو یوټیوب جوړ کړو نو څنګه به وکولای شو په کم وخت کې 1000 سبسکرایب او 4000 واچ ټایمه پوره کړو او څنګه ویډیوګانې جوړ کړو په کوم کیفیت یې جوړ کړو کوم موضوعات ښه موضوعات چې د موږ دا یوټیوب چینل پر مخ بوځي او لیدونکي زیات ولري او ښه درآمد ولرو دا هر څه به تاسو ته په راتلونکي ویډیو کې در وښیم چې څنګه کولای شو 1000 سبسکرایبر پیدا کړو او ورسره څنګه کولای شو 4000 واچ ټایمه پوره کړو که چا د موږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو هیله کوم در سره سبسکرایب یې کړئ تر څو د موږ د نورو ګټورو ویډیوګانو څخه بې برخې پاتې نشئ د الله په امان